د افغانستان اسلامي امارت د ریاست الوزرا اقتصادي معاونیت په یو خپاره سوي راپور کې ویلي د تیلو 25 نورو څاګانو په کیندنو او فعالیدو سره به د آمو سیند نفتي حوزې ورځنۍ چارې له 2 تر 3 زره ټنو پورې ورسیږي. د افغانستان اسلامي امارت مرستیال ویاند وایي اسلامي امارت د انرژۍ سکتور ودې او پیاوړتیا ته لومړیتوب ورکوي او غواړي چې په دې سکتور کې د کورنیو سرچینو پر مټ ځان بسیاینې ته ورسیږي. اوس مهال په دې حوزه کې 4 فعاله څاګانې وجود لري چې روزمره 14,900 ټنه نفت استخراجوي. د کانونو او پټرولیم وزارت پلان لري چې سږ کال 25 نورې څاګانې فعاله کړي. له دغه ډلې 13 نوې کیندل کېږي، 2 به اکتشاف شي او 15 به پخوانۍ څاګانې ورغول شي. د دغو نوو څاګانو په فعالېدو سره به ورځنی استخراج له 2000 تر 3000 ټنو پورې ورسیږي او استخراج شوی نفت په هیواد کې دننه پروسس کېږي. ورته مهال شنونکي بیا په دې باور دي چې دا ډول پروژې کولی شي په اقتصادي برخه کې مهم رول ولوبوي او د واردېدونکو نفتي توکو د نرخونو په کنټرول کې اغیزمن رول ولري. در صورتی که ما از این استفاده بکنیم خول ما نشان میتیم بارمندی ها را در منطقه به وجود میاریم که افغانستان میتونه خودش از منابع خودش استفاده کنه و به منفعت خود بگذارونه. جانب دیگه تاثیر وارد میکنیم بالا قیمت ها و قیمت ها را پایین میاریم. موجوده که قیمت ها پایین اومد سطح مصرف مردم بلند میره و سطح رفاهیت هم رایز بلند میره. د نفتی څاګانو ازدیاد یا زیاتول د یو خوانه به ملي اقتصاد ته ګټه وکړه، له بلې خوانه به اعتماد رامنځته سي او له بلې خوانه به د بودیجې په تمویل کې فوق العاده مثبت رول ولري او ترڅنګ به موږ وکولی شو چې د نړیوالې شورا د نفتي شورا عضویت هم آهسته آهسته ترلاسه کړو. دا په داسې حال کې ده چې اوس مهال د آمو سیند نفتي حوزه کې د تیلو 24 څاګانې فعالې دي چې په ورځني ډول ترې 1450 ټنه نفت استخراجېږي چې استخراج شوي نفت په هیواد کې د ننه پروسس او د ورځني بازار د اړتیا یوه برخه پوره کوي.